نو تاسې و انصاف دا د پښتنو کلچر دی چې یو پیغله نجلۍ یو ځوان هلک په یو محفل کې یو ځای رقص او اتڼ او ډانس کول یو ګډ ماحول یو ګډ ځای کې پروګرام جوړول مخلوط محفل جوړول دا د پښتنو کلچر دی آیا د پښتنو کلچر دا و چې یو ښځه د ټولو ځوانانو د ټولو نارینهو مخ ته رقصول دا د پښتنو کلچر دی دا د پښتنو د کلچر سره ډیره غټه بې وفایي ده ډیره غټه جفا ده دا د پښتنو پر کلچر باندې یو تور داغ دی و دې ته د پښتنو کلچر ویل دا د پښتنو سره ظلم دی پښتون خو به هغه و چې د دې د کور زنانه به را روانه چا دا نسو معلومولی چې دا پیغله ده دا ځوانه ده دا سپین سرې ده په دومره غټه برقا او په دومره غټه چادري کې به را روانه اوس که پر دې باندې څوک دا بله ورځ دا اوس دا د پښتنو یو محفل یو پروګرام تیر سو پر میډیا به تاسې لیدلی چې ټوله د کالج د یونیورسټۍ ځوانان او دغسې پیغلانې دا یو ځای سره رقصېږي یو ځای اتڼونه او ډانسونه سره کوي او دې ته د پښتنو د کلچر نوم ورکړي اوس چې خبره پر کوي وایي دا مولیان د تعلیم خلاف الله جل جلاله په خپل کلام کې څه فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره چې څوک داسې بیا حیایي خوروي څوک عیاشي خوروي څوک فحاشي خوروي الله فرمایي د هغو دپاره دردناک عذاب دی په دنیا او په آخرت نو زه د پښتنو ته وایم د پښتنو پروګرام مخ ته وړلو والا ته وایم چې د الله په خاطر په خپلو ځانو رحم وکړي پر پښتنو رحم وکړي د پښتنو په 15,000 تاریخ کې خو داسې چلو پیشګویانې مې لیدلې ولې چې مولانا بزرګر صاحب ویله چې پښتنو داسې ورځ به راسې په سپینه ورځ به ستاسې لور او ستاسې ښځه رقصېږي یعنې ځوانان او نجونې به اتڼونه رقصونه کوي دا د مولانا بزرګر صاحب په وخت کې یو پیشګویي وه چې داسې وخت به راسې د هغه د مخه داسې تصور چا نسو کولی نو باید موږ تاسې د خپل مسلمانی سره د خپل اسلام سره د خپل پښتونوالي سره ظلم ونه کړو د خپل لور او خور چې څنګه قرآن کې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى چې خپله ښځه په کور کې په قرار کښېنوي مه راباسي د جاهلانو رنګ تا ته شریعت دا نه وایي چې ښځه دې نه راوځي د ضرورت دپاره خو دې راوځي خو د جاهلانو رنګ دې نه راوځي د جاهلانو رنګ راوتل دا رقم دی چې رقصېږي په لڅ مخ بې پرده په بې حیایي سره راوتلی